السلام علیکم. ډیرو ګرانو ښاغلو ګلالو کتونکو په سمدستي مشاعره کې 15مه برخه کې موږ فضل هادي چټان صاحب ته چې ډیره ښکلې مزاحیه شاعري کوي او د دې وخت سره او ډیرې د کار خبرې پکې کړي دي، نو فضل هادي چټان صاحب ته خواست کوو چې هغه موږ ته خپل غزلې واوري. بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو غزل به د خاکی صاحب په فرمایش وړاندې کو. جی وینم چې ښکلي سم پس خېږمه ولې زه به نه لیونی کېږمه او دا خو په کوڅه کې زورور یم او کور کې خو د کټ لاندې پټېږمه ولې زه به نه لیونی کېږمه او غږ ورته څنګه وکم بیا سینډل راخلي نر یم د ځان سره ګورېږمه ولې زه به نه لیونی کېږمه او غوا مې لنګه شوې ده یم سخر کاره وای دې ټول د لمن غټېږمه ولې زه به نه لیونی کېږمه او هسې بس ثواب له ارادې لیکم تلو کې تبلیغیانو نه پټېږمه ولې زه به نه لیونی کېږمه او نه لرم خپل مشر نر پښتون یمه عمر له پردو ته بس ګډېږمه ولې زه به نه لیونی کېږمه او یمه بغزاده د پښتنو شاعر هر ځای بیټیشنه سم غږېږمه ولې زه به نه لیونی کېږمه. اوس په دا یو بل مینه د ښکلو سره هسې کار دی یاري درغلو سره هسې کار دی هر یو عمر له چوري غواړي بیا او شوق د بلبلو سره هسې کار دی او چې د شملو ورپسې ګوټ نه وي یخ سکړت غندلو سره هسې کار دی د وفا قدر اوسنی نه کوي او ناسته درشلو سره هسې کار دی ما ته مې تنده که ساقي په کاسو ګوټلو سره هسې کار دی وی تر غرمې پورې وده نیازبینه ناشته ډبلو سره هسې کار دی او ښکلي یوه ځان له زړه پورې ساته یاري د ډلو سره هسې کار دی او چټانه پاتې رانه کور شي اکثر تیښته چپلو سره هسې کار دی. ستاسو ډیره مننه کوو د فضل هادي چټان صاحب په ټوکو کې ډېرې د کار خبرې وکړي او ډېره ښکلې شاعري کوي. موږ ورته داد ورکوو. زمونږ د دغسې ښو پروګرامونو کتو دپاره زمونږ چینل سبسکرایب کوي او شیر کوي، کمنټ ضرور کوي. ډیره مننه. تر یو بل ښې ویډیو پورې تاسو نه اجازت اخلم. د لوی الله په امان.